کې به سړی بس نو نوبت چې هر چا هغه ته وخت ورکړي. قرار صاحب نور مو وخت نه نیسم. الله دې وکړي چې خفه سوی نه وي او د الله په امان. دلته د شپې 12 بجې او 22 دقیقې دي. سبا مزدوري ته ځو. موبایل کې مې ولا 8% چارج پاتې دا بل اکاونټ مې 3 ورځو لپاره بند سوی د ځکه له دې اکاونټ نه درته راوختلم. مننه. کور آباد اصلا مننه. خیر زه به د الله په امان خبر. خدای په امان. خدای دې ژوندی لري. اصلي خبره دا ده. مننه. خیر زه غواګم دلته. اصلي خبره دا ده چې یوازې د عزیز الرحمن مشکل نه ده. د طالبانو له ملاتړو سره زه په دې ورځو کې په ټویټر باندې هم غږېږم، دلته هم راغواړم. اکثره تړتوړیان کېږي په خبرو کې سره ګډ وډ لګیا یې صاحبه، یو غر په بل ولي، یو بل په بل ولي. د دوی مشکل نه ده دې کې. عزیز الرحمن مشکل نه لري، هغه د سم فصیح غږېږي، سمه پښتو وایي، سم هغه ده په جرات غږېږي، وروره له خپل موقفه دفاع کوي. مشکل د دوی په ډل کې ده، مشکل د دوی په د ډلې په حقانیت او په نه حقانیت کې ده. یعنی سوړې دومره زیاتې سوي دي چې نور له ګنډلو وتلي دي. په خدای د دوی هغه ډېر ژبور ملاتړي سي دي. نور تر یو حده پورې سړی له باطله ملاتړ کوای سي، تر یو حده پورې سړی یو غلطه خبره هم توجیه کوای سي، خو تر یو حده پورې خبره راسي دغه ځای ته، لکه دا کوم ځای ته چې هیبت الله راوسېده، والله بالله چې نابغه راولي ورته کښېنوي هم که د دوی دفاع وکړي. دا خو بیچاره عزیز الرحمن ده چې له اصلا بیچاره په دومره څه ښایي نه خبر چې دغه د جمهوریت د تبلیغاتو ټیم ټول راواخلي او 100 زره ډالر ورته مقرر کړي او ورته وایي چې راسئ د هیبت الله دفاع وکړئ. چې دا ما ورته کښېنوي ولاکه شي دفاع وکړم. هغه څه د رحمان بابا شعر دی چې وایي کومه ناوې چې له اصله ښایسته نه وي څه به یې څه شي کې صفت د مور و پلار. نو کومه ناوې چې له ځانه ښایسته نه وي عزیز څه ورسره کولی شي؟ هغه بل طالب پلوی څه ورسره کولی شي؟ بل طالب پلوی څه ورسره کولی شي؟ دغه شی چې ده پخپله اګلي ده، بدرنګه ده، د امارت چې ده، د دوی د څېره، د دوی د ملایانو کردار، د دوی د غلطې ادعاوې، د دوی د پنجابیتوب. تو خپل خدای دې دې به څوک سره کم دفاع کوي چې د افغانستان لوڼې په افغانستان کې د زده کړو حق نه لري، خو پاکستان ته که امریکایانو ډالر ورکړل بیا پاکستان ته د تګ د سفر حق لري. دلته خو به یوازې زده کړو ته تلي، هلته خو سفر هم کوي. دا سفر ځان ته شی دی. سفر د ښځې لپاره دا به یو اضافه وزر ده، او بیا د دښمن په کور کې، او بیا د یو بېناموسه سپک دښمن په کور کې. تاسې یو خپل خدای چې دا خلک پردي نه وای او دا د پاکستان نوکران نه وای. د کابل کوڅې به ډېرې اسلامي، د غزني کوڅې به ډېرې اسلامي، د مزار کوڅې به ډېرې اسلامي، او که به د لاهور او د پنډۍ کوڅې ډېرې اسلامي. د دې ځای پوهنتونونه به ډېر اسلامي، که به د پاکستان پوهنتونونه ډېر اسلامي. په پاکستان کې خو ټول کو ایجوکیشن دی. یعنې دا داسې نه ده چې دا خبره اوس بیخي نوې راووته. د اکثرو طالب مشرانو د کورنیو غړي آلریډي په پاکستاني سکولونو کې درسونه وایي. زه د دوی د اول کتار مشران پیژنم، په هغه خدای اولادونه یې په پاکستاني انګلیش میډیم سکولونو کې لورانې سبقونه وایي. والله د دوی د کمیسیون د یو غړي کورنۍ کابل ته جمهوریت په وخت کې راغلې وه، واړه واړه ماشومان یې والله بله په خپلو کې سره په اردو په انګریزي غږېدل. موږ ورته حیران چې په پاکستان کې خو په اوله ژبه انګریزي نه ده، دا په انګریزي سره کم داسې فلوینټ دی. یعنې تر دې حده پورې دا خلک چې دي، هدف مې دا دی چې د دې به څوک سره کم دفاع کوي. زه چې دا عزیز الرحمن بیچاره نه چې بل څوک دې به سره کم دفاع کوي. یو خبره دا ده چې ضد نیولې دي، خو پښتون د عزیز الرحمن هم څوک ده، خو دغه یا به پکتیا یا به څې وارې یو هغه ته ناکه ضد ونیسي، بس هغه خپل ضد او هغه د خلکو په اصطلاح سرټمبګي بس دا دې سبب کېږي چې بس هغه خپل هغه ته پسې بنده کړي، هغه خپل لیونتوب ته پسې بنده کړي. زموږ زړه پرې بدېږي. یعنې دغه عزیز الرحمن د یو کال مور بم کېدای شي طالبانو ته خلک وګوري یا به ورته ونه ګوري، لیکن زه قسم درته خورم د ده ورځ به په دې انګلستان کې ترخیږي. داسې نه ده چې د غربیانو ته له طالبانو سره معاشقه اچولې ده او تر اخره به دوی عاشقي تر یو وخته پورې استعمالوي، درته یې ترهګر لیبل کوي چې لیبل سوله اول دغه خلک دي چې دا په میډیا کې دوی ملاتړ کوي، په دغو پسې خلک ورځي. او دا اوس هم شروع ده. په اروپا کې دا کارونه خو د بشیر عالم صاحب تاسې پرې خبرېږئ په ډېرو ځایونو کې. او دی خو خپله عزیز الرحمن خو د غټ سړی ده، کېدای شي دا سوچ به له ځان سره کړی شي که افغانستان ته ډیپورټ شوم هم څه مسله شته یا نشته. لیکن دلته ډېر داسې ځوانان دي چې هغه په دې کم عمر خلک دي، هغه تر تاثیر او تر انفلوئنس لاندې راځي،
هغوی ته مشکل جوړیږي. هغوی به مور پلار رالیږلي دلته چې ودرېږه اروپا ته ځمکه به یې ورته خرڅه کړي چې دی به دلته یا یو دو پیسې راته وګټي یا به سبق ووایي یا به دا وکړي. د دغو خلکو له لاسه هغه راځي د طالبانو طرفدارۍ کوي، بله ورځ به ورور پولیس د دروازې مخته ورته ولاړي او دا کار کیږي چې په مشر پسې پولیس ګرځي نو په کشر پسې بیا نه ګرځي. چې هغه په کندهار کې دوی مشر ناسته په هغه پسې د دغه آی سی سی حکم د نیولو جاري کیږي، نو په اروپا او په جرمني کې په ناست طالب پسې بیا پولیس نه ورځي. قرار صاحب بخښنې سره په بلجیم کې انتورپ ښار ورته وایي، په هغه کې 25 نفره یو وارې ونیول چې کم زندان یې تقریبا 10 کاله ورکړی ده. عمري قید یې موخیځول په او 8 نفره یې اوس دغه د پرون نیولي دي. هغه ټول د ټولو منشا دغه شی ده چې ترهګریزې دغه له طالب را شروع شوی، د طالب په ملاتړ باندې دا کار شروع شوی ده. تر دغه اندازې را رسېدلی دي چې خلک یې په چاکوګانو باندې یوه هفته له مخې د طالب په ملاتړ باندې بل افغان ناچپه کو 4 نفر چاکوګانو ومړي کو. هغه هم افغان و، نو هغه یې ونیول سره. نو داسې چڼې پسې روان کړي. موږ په ښار کې دغه زه چې چېرته اوسېږم په دې ښار کې تقریبا دغه د 14 نفره نیولي دي. زه به نه وایم چې زه پولیسو ته ورغلی ولم، زه یې ورغوښتی ولم، زه هم د میډیا کې لیک دغه یم، ما ته یې داسې لیست واچو 40 نفره ټول مې پېژندل، وایي دا پېژنې وم یو هم نه پېژنم. تاسې خپله پسې تحقیق پسې وکړي، ټول د طالب ملاتړي ول. یعنې دا بدبختي او ټول پېژنم. هغسې خلک دي قسم ده که په افغانستان کې والله مور یې قسم په خدای دی مکر راغلي وله وایي یو شی لري زوی مې بېلارې ده، که یو شی لري سره کومک وکړئ چې له یخه مړه کیو. هغه ورور مې راته ویل والله که یې په پوه باندې اسم مې کله وشلولې هغه چیرې داسې یو شی را پوه کړي ول. نو دغسې حالت دا خو یو مشکل خو دغو هلکانو ته جوړوي چې د طالبانو ملاتړ کوي، د ترهګرو ملاتړ کوي. اور ورځې خلیلزاد یې 2 ورځې صفت وکړو، د خدای لپاره یې دې لپاره یې نه ده کړی چې هغه د هیبت الله په ګیره مین ده. هغه رزیلان خپله سیاسي استفاده ځینې کوي، بیرته دغه د سپي زمن په همغه خپل کار پسې لیږي. یو خو دغه داسې دغو ځوانانو عمر ور تباه کوئ. دا دلته ستاسې څومره افغانان بالخصوص پښتانه ځوانان په اروپا کې تشویقوئ چې طالب ملاتړ وکړي، د دغو ټولو ژوند ور تباه کوئ. او دا داسې نه ده چې یوازې داسې پولیس به یې دروازې ته ورسي په دې شکل یې ژوند تباه کېږي. دغه خلک سبا کار ته اپلای کوي، بیکګراونډ یې چک کېږي که نه چک کېږي. سبا سټیزنشپ ته اپلای کوي، بیکګراونډ یې چک کېږي که نه چک کېږي. سبا حکومتي دندو ته اپلای کوي، بیکګراونډ یې چک کېږي که نه چک کېږي. سفرونه کوي، ویزې اخلي، بیکګراونډ یې چک کېږي که نه چک کېږي. دې ټولو خلکو ته تاسې مشکل جوړوئ. دا یو مشکل چې دغو افرادو ته یې جوړوئ. بل مشکل تاسې پښتنو ته جوړوئ. دغه پښتانه بدبختان اسیم ټوله نړۍ کوشش کوي چې د طالب غول په موږ راوتپي. ټوله نړۍ په همدې کوشش کې ده. پاکستانیان درګرده کوشش کوي چې د موږ هویت طالبي کړي. عمران خان به هم لګیا و، د سپي زوی هر وخت به دا خبره کوله چې دا طالبان چې دي د افغانان دي او دا یې پښتنو کلچر ده. د پاکستانیانو ټول نریټیو په همدې ولاړ ده. هر چېرته چې لګیا وي دا خو پښتانه دي، دا خو وایي پښتانه دي، دا شډل چې ګرځي، دا لیوني چې ګرځي وایي پښتانه دي. دغه شډلتوب ته دوی په خپله په پاکستاني میډیا کې تشویقوي. په پاکستاني پی ټي وي کې به هر وخت د یوم پاکستان او یوم ازادي او دغه ورځې چې به راتلې، پټان ته به یې په کول سر کړی و، غټه ګیره به یې لکه د دغه سړي ور پرېښي وه، لکه د عزیز الرحمن په سټیج به یې ودراوه. ورته ویل به وایي ته خو ډېر لوی مجاهد یې، آپ ته اوس کارګل د کارګل شهید هم دی او د کشمیر شهید هم دی. په خپله په دوی کې دا خرطوب پروموټ کوي پنجابیان. د میډیا له لارې پکې پروموټ کوي، د فلم له لارې پکې پروموټ کوي، حتی سندرې د رقم ورته جوړې کړي چې دی خر کړي، چې دا پښتون خر کړي. د سندرو په کسټو په کسټو کې به هر 2 سندرې به ول کېدې، په منځ کې به یو ډایلاګ و، په دې کې به یو پټان خر و او یو پنجابي هوښیار نجلۍ به او دا پټان به یې دغه شي ته دا شډلتوب و، دا لیونتوب و، دا زغوالي و، دا ګګرې ګیرې ته او دا پکو دغو شیانو ته به یې تشویقوه. یو وارې دغه پنجابیان په خپله افراطیان کوي، ځکه په دې کې ګټه ګوري. مدرسې یې راته جوړې کړي، شیخان یې راباندې راوتپل. دا ټول د جمهوریت په خلاف جګړه یې په همدې خاطر وکړه چې شیخانو خره او ګګر مو کړي. او بیا چې کله موږ ګګر سو، شیخان سو، ترهګر سو، بیا په خپله پښې پسې رالوڅې کړې دغه پنجابیان کور په کور ګرځي په دغه غرب کې. په ملګرو ملتونو کې دا 3یم ځل ده چې پاکستان استازی افغانستان په ترهګرۍ متهموي، وایي په افغانستان کې ترهګر دی.
ورور دا خو تا ترهګر کړل، خو تا ترهګر کړل، تا راوړل په کابل کې د واکمن کړل، د تا رئیس جمهور اعلان وکړ فریډم فایټرز په افغانستان کې کامیاب سو، د تا جنرالان رالو تر کابله دلته یې بدرګه کړل، دلته یې اعلانونه ورته وکړل، بیا چې له دې ځایه ولاړې بس ته د پښې پسې راروڅې کړې وروره، اوس په ملګرو ملتونو په بل او بل ځای ګرځې وایې چې په افغانستان کې ترهګر دی. د څه شي لپاره پاکستان ولې دا کار کوي؟ ځکه پوهېږي، پاکستان هم په دې پوهېږي، لنډغر هم په دې، هر څوک په دې پوهېږي چې څومره چې موږ د طالب په دې غره کې ور ومنډي هغومره هم خرابولی شي. ځکه چې د یو چا د خرابولو لپاره، د یو چا د قتل عام لپاره په راتلونکي کې د یو چا د تسخیرولو، د ټکولو لپاره ته یوې بهانې ته ضرورت لري. اول باید ته یو قوم که ټکوي یا لاندې کوي، ته اول باید یو اخلاقي دلیل پیدا کړي چې دا خلک وټکوي. لکه مثلا په غزه کې فلسطینیان یې څنګه وټکول؟ اول یې د خپلو جاسوسانو په وسیله باندې ترهګري وکړه، دغه حماس ته به اسرائیلو پیسې ورکولې، د حماس ته له اول تر اخره پورې اسرائیلو امریکایانو پیسې ورکړې، څو میلیونه ډالر د حماس ته امریکایانو ورکړي، 1.5 بلیون ډالر یې ورکړي. وروره بله ورځ یې خپل سکیورټي سیسټمونه ورته ډاون کړو، د حماس موټر سایکلونه وروالو ته ګر ګر په غزه کې کته سو، 25 نفره اسرائیلیان یې مړه کړو، د اسرائیلو غوا لنګه سوه. هله دغه د ترهګر اوس نو ټوله دنیا د اسرائیلو ته قناعت ورکړي، یا د وایي دا خو ترهګر دی، یا د تاسې وکتل چې له دغه ځایه چې موږ یې دا کار ورسره ونه کړو، دا بله ورځ بیا راځي دلته هم سټیزنز راوژني، ترهګر دي. اوس یې ټوله غزه یې قتل عام کړله، څوک ورته ودرېدو مخ ته؟ هېڅوک نشي ورته درېدی. ولې؟ وایي ترهګر دي. دغه رقم مو کوي، یو رې به هم ترهګر کي، یو رې به هم شډل کي، یو رې به هم مجاهدین کي، درګرده د هغو ټوله میډیا درپسې ده، بیا به ورور له شا پیسې درپسې راپورته کي، بیا به کور په کور ګرځي، خلکو ته به وایي دا خلک ترهګر دي. ښه چې ترهګر دي بیا به څه در سره کوي؟ بیا په ټوله دنیا کې لکه یهود چې ټکول کېدل، زه چې دا پښتنو ته ګورم کله کله وایم چې دا خلک چې وایي دا یهود دي، دا لکه چې رښتیا دا خو ډېر یهودو ته سوي دي، د یهودو سره عین کار وسو. یهود همدا رقم په ټوله دنیا کې ټکول کېدل د دوی له خپل عمله په مختلفو نومونو باندې. وروره دغه رقم به دې په ټوله په هغو خدای په دغه کاناډا کې، په دې اروپا کې، په دې امریکا کې اخر پروفایل کېږئ، من حیث قوم پروفایل کېږئ. د قوم پروفایل کېدل هم دغې ته وایي چې یو ور دې مشهور کړي چې دا قوم چې ده دا لعنتي ده، ترهګر ده. او موږ هغه وخت دغه شی دا ټاپه په موږ هغه وخت پخېږي کله چې د موږ تاسې سلیبریټیانې طالبان سي، کله چې هغه خلک چې مشهور دي په موږ کې هغه د طالبانو ملاتړ شروع، بیا د دښمن تبر ته لاس ته ورولوېد، بیا د دا خبره صحیح ده دا قوم ترهګر ده. او دا اوس دغه حالت راغلی دی، موږ د کرکټ په مسله کې دا کرکټ چې را باندې بنداوو، دا ولې؟ خو کرکټرانو د کونه سوځي ورور له طالبانو سره ناستي، ولې ناستي یاست ورسره؟ ولې ترهګرو سره کښېنئ؟ څه جبر هم ده؟ ورځه خو د هغه مجبوریت ته دی، یو اداري مجبوریت لري، یو ډول هغه ورسره وپاله، نو معاشقې خو مه ورسره کوه، پارټیانې خو مه ورسره کوه، خوله خو ویته ویته مه ورسره کوه، یادګاري عکسونه خو مه ورسره اخله، هغه اضافي کار مه کوه چې لږ تر لږه نړۍ په دې وپوهېږي چې دغه مجبوریت په اساس کته پورته ورسره کېږي، خو عاشقان نه دي، چاپلوسي خو مه ورته کوه. هغه یو بدبخته شهیدي لګیا د متقي ته یې چاپلوسي شروع کړې ده، او چاپلوسي بیا څه رقم ورته کوي؟ ورته وایي موږ پاکستان ته هم روان یو. دی خو پوهېږي چې متقي په دې خبره ډېر سخت خوشحاله کېږي چې د کرکټ زمریان مې پاکستان ته روان دي او هلته دوستانه لوبه کوي. موږ خو پاکستان ته هم روان یو، ډېره ښه دوستانه د مینې او محبت په فضا کې به وایي لوبه وکړو. دا شهیدي هغه ته وایي، شهیدي متقي ته وایي. نو هلکه یو له متقیانو سره له ترهګرو سره کته پورته کېږي، بیا چې بله ورځ اسټرالیا لوبه نه در سره کوي او بل هېواد لوبه نه در سره کوي، بیا په ما پسې راځغلي چې هله مظاهره وکړه چې ما ته اجازه راکړي. دا خو صحیح کار نه ده. زموږ شاعر، زموږ لوبغاړی، زموږ سیاستمدار، زموږ د سوشل میډیا اکټیویسټ دغه باید له طالبانو ځانونه په دې خاطر په فاصله کې وساتي چې دا وروره غم د غم دا ترهګر دي، دوی د ټولې نړۍ انسانان وژلي. دا اوس په حکومت کې دي خلک اختطاف کوي، دا اوس حکومتداري دي، دوی د 3-4 امریکایان اختطاف کړي. دا نن به د ټرمپ د ادارې له خبرونو خبر یاستئ چې هغه یو افیشل اخطار ورکړی ده چې د هغه چې طالبانو د موږ افراد یرغمل کړي دي، او که دا کار ته دوام چې ورکړي تر بن لادن به موږ په دوی باندې غټ غټ انعامونه کېدو. دا ولې حکومت ولې اختطافونه کوي؟ دا اوس حکومت ته دا څه رقم حکومت داسې اختطاف کوي؟ خو همغه ترهګره ډله ده، همغه ترهګرۍ د ډلې
هغه د دری شعر ده وایي اگر برخر زین از زر نهی و جلش را زدیبای احمر نهی و سوارش گر شود امام زمان و گر جبرائیلش بگیرد عنان به هنگام جو باز عرعر کند همان شیوه های خری سر کند. دو په دو باندې چې د سرو زرو ځلونه کېدي دا له خپل خرطوبه نه وځي که نه خو ملا مداسن مې د سرو زرو ځل یخی دی که د افغانستان صدارت څه شی ورته وایي رئیس الوزرا ده د سرو زرو ځل دې پیبار کړی ده د انسان جوړ سو ولې خر به څنګه ده رحمان بابا څه وایي ولې خر به حاجي نشي په طواف خر په طواف نه حاجي کي دا خلک په دې چې د نړۍ وباټول په دې چې د خلیزادې ستاینې وکړې په دې چې د امریکایانو خپل ترجمانان ورته وګمارل چې دوی ته تبلیغات وکړي په دې باندې دوی نه انسانان کېږي د دوی ماهیت نه بدلیږي یو د انسان جوهر ده یو د انسان عرض ده اعراض بدلیږي جوهر نه بدلیږي اعراض دغه جامې دي جامې زه بدلولی سم بل ډول جامې به واغوندم دا به لرې کړم سرې به واغوندم زیړې به واغوندم تورې جامې به واغوندم یو بیا د ما پوستکی ده دا د ما جوهر دی ما ذات ده دغه نه بدلیږي دا نه بدلیږي د دې خلکو جوهر نه بدلیږي په دې باندې هر څومره د سرو زرو جلونه خلک اوار کي چې هر څومره دوی په دوی باندې د هغه نومونه کېدی د نظام و حاکم نظام بیرته چې د اوربشو وار راغی بیرته به همان شیوه های خری سر کند بیا به بیرته همغه د خرو کارونه کوي او غم به چا ته راپاتی غم دا ده غم به ما ته راپاتی سبا خو د ملایان بیا تښتي لاړلو ملا ما په بل واري کې مې لیکلي وو بل واري چې دوی ولاړل ما لاړلو ملا کونه یې وویسته او ورک شولو او دلته یې له غلو سره خلک په غم پاتې وو بیا به دغه خلک دغه پښتانه به بیا د دوی له غلو سره په غم پاته یاست بیا به دوی جواب تاسې ورکوئ تیر وارې په شمال کې د دوی د جرایمو ځوابونه ورنه کړل تیر وارې خو بیا دومره ښه شوله چې نړیواله ټولنه راغله او یو ډول یې د مقابل طرف لاس هم ونیول او هغسې خطرناک ظلمونه ونه سوله څومره چې د موږ ویره وه لیکن دا وار خو بیا نړیواله ټولنه هم نسته بیا چې دا خلک تښتي او دا سیمه ټوله خالي سلا پرېږدي لکه تیر وارې چې له پښتنو تر ټولو ډېره وسله دوی ټوله کړې وه یعنې له هر چا سره وسله وه پښتانه په کور کې ولاکه وسله وه ولا بله چې تیر وارې خو هزاره میشتو هزاره او جهادي ډلو مې هدف دی د حزب وحدت او دې خلکو راتلونکي ته نه کتلی او انتقام یې اخیستی وای په دې غزني کې خو یې تر 1 میلیون پورې خلک وژلی سوی د هېڅ چا سره پوچک نه و له چا سره هېڅ شی هم نه و او دوی تر بوځو مسلح وو او په دې غزني باندې راغلو خو دا ولس په هغوی کې یو څه مشران وو هوښیار خلک وو هغوی راتلونکي ته کتل هر څه مسله سې وه یا دا وله چې د بون د هغه سبب و یا د نړیوالې ټولنې د حضور خبره هر څه دلیل چې و هغوی سره ډېر ظلم سوی و خو هغوی بیرته ظلم ونه کړ هغوی بیرته هغه رقم البته اخوا دېخوا خرابیانې خو ډېرې وسوې وروسته بیا په نظام کې هم ډېرې خرابیانې وسوې خو په هغه اول کې موږ په هغه کې وو داسې لاس یې وانه چاو هدف مې دا دی ورور که دغه رقم تاسې طالبانو ته ځان ورنږدې کوئ او ناست په غرب کې یاستئ او یاستئ د میډیا سلیبریټیانې یاستئ د کرکټ لوبغاړي یاستئ شاعران یاستئ سیاستمداران دا سوال بیا د افغانستان خلکو ته پاتې کېږي یو دا ترهګر دي ترهګر دي وروره سبا به په دنیا په هر سر کې چې ترهګري وکړئ حساب به تاسې ورکوئ دا اوس امریکایانو د موږ تاسې د هغه پیسې ولې ګرځولي دي یو دلیل یې دا ده وایي موږ یې د 9/11 قربانیانو ته ورکوو نو د 9/11 قربانیان خو ما نه دي قرباني کړي خو پنجابیان راغلي وو دلته یې ترهګري کوله خو لیکن ته چې د طالب ملاتړ کوې ته دا تور په ما پخه یې دغه څو بیلیونه ډالر د افغانستان د خلکو پیسې دي دا به اوس موږ د طالبانو د جرایمو په مقابل کې خلکو ته ورکوو او دا داسې نه ده چې یو هېواد تور به در پوري یا به د یو هېواد پور در پوري د ټولې نړۍ مجرمان به یاستئ په هر هوایي ډګر به له تا پرتوګ ایستل کېږي هر چېرته به تا د تاجر پیسې بندې وروره تر 100 فلټرونو به تېرېږي هر چېرته به د تا ویزه بنده وي تا ته به څوک ویزه نه درکوي دا اوس دا کوم سیسټم دوی د افغانستان له تحصیلاتو سره او له تعلیم سره شروع کړی ده د دغه سیسټم د تطبیقولو په نتیجه کې به د افغانستان د معارف سیسټم او د افغانستان شهادتنامې او اسناد ټول بې اعتباره شي کریډټ آورز نه پوره کوي دیني مضامین یې په مکتبو کې ورننه ایستلي دي تر بوزو خلک یې افراطیان کړي دي د تعلیم کیفیت زوبل ده سبا څوک د تا متعلم ته په پوهنتونو کې داخله نه ورکوي
مګر داسې مراعات تر سره وکړي او له افغانانو سره خو په مراعات اموخته یو هر وخت خلک مراعات راکوي. دا اوس چې په پوهنتونونو کې کوم نصاب دوی عملي کوي په دې کې د کریډټ شمېر نه پوره کېږي، په دې کې یو عالم نور مشکلات دي. په لسګونو زره ملایان یې راوستل د حقانیې، دلته یې وروره په یوه امتحان ګر 10,000 کسانو ته یې ماستریانې ورکړې. افغان سړی ده او ماستر ده، که نو دا خو داسې نه ده چې خلک نه خبرېږي، د دنیا خو سره تړل د ټوله دنیا په ټوله دنیا کې په نیکسټ په راتلونکې ورځ د دنیا ټول پوهنتونونه خبرېږي چې په افغانستان کې په ماستري او دغه رقم رشخند شروع ده، په پی ایچ ډي او دغه رقم رشخند شروع ده، په لیسانس دا رقم ملنډې شروع دي. نو هغه بیا د تا لیسانس ته اهمیت ورکوي، بیا د تا لیسانس څوک مني. اوس دا وفاق المدارس دوی د عربي ژبې د ادبیاتو په نامه په خلکو تېروي. دا بیا څوک ته د عربي ادبیاتو پوهنځي ته خلک لاره درکوي د دغه علم په سر باندې چې یو ټکی عربي ویلی نه شي او یې د عربي ماستر، خو دا خو ملنډې در باندې وایي. دا ټول سیسټمونه یې فلج کړل. هغه دغه درته وایي فراسیاب خټک صاحب چې د دوی د راتګ یو هدف دا و چې د افغانستان انسټیټیوشنز ناکاره کړي. او انسټیټیوشنز دغه پوهنتون یو انسټیټیوشن ده، د پوهنتون استاز ور خراب که، نصاب یې ور خراب که او ډیګري ور خراب که، اعتبار یې ور خراب که. نور پوهنتون کې چې پاته دي، د مکتب استاز ور خراب که، ملا پکې مقرر که، نصاب یې ور خراب که، قدوري او کنز پکې ور شروع که او اعتبار یې ور خراب که، ترهګري او دا شیان پکې شروع که. بیا په دې باندې څوک اعتبار کوي؟ دا د انسټیټیوشنز خرابول دي. تاسې د ملي بنسټونو خرابول دغه شي ته وایي. دا نه چې یوازې پارلمان یې لغوه کړو، اردو یې لغوه کړه، سپیشل فورس یې له منځه یوړ، هوایي ځواک یې له منځه یوړ، یوازې په دغه باندې نه، ټول نظام یې در خراب کړو. او موږ دې ته خوشحاله یو. له ټوله حکومت یې یوه سکیورټي کمپنۍ جوړه کړې، امنیتي خلا یې ډکه کړې. دې ته حکومت نه وایي، ته یوازې سکیورټي خلا ډکه کړه، بس دا د تا حکومت شو. د ټول نظام یې وروره د کنسټرکشن کمپنۍ جوړه کړې. هلته دلته کنسټرکشن پروژې کوي، هغه هم دوی خو نه کوي، دوی خو فقط پیسې ورکوي د دوی په ترو باندې. هغه هم دغه امریکایي اروپایي پیسې داسې ور روانې دي تر اوسه پورې. او هغه بس کنسټرکشن کمپنیانو ته ورکوي، هغه سړکونه پرې تېروي. د سړکونو هم د کیفیت کنټرول نشته. څوک پوهېږي دا سړکونه یې څه رقم جوړ شوي دي؟ څوک پوهېږي چې په دې سړکونو څومره ټکرونه کېدای شي، څومره خطرونه ځینې پېښ کېدای شي؟ دغه د سالنګ خبره ده. سالنګ چې په روز کال دوی په کوم شکل کانکریټ کړ، دغه کانکریټ چې ده اوبه نه جذبوي، چې اوبه نه جذبوي اوبه ورته راځي په ژمي کې، هغه اوبه پرې درېږي، چې پرې ودرېږي څه پرې کېږي؟ یخی پرې جوړېږي. یخی پسې غټېږي. په دغه سړک باندې موټر ښویېږي، ټکرونه کوي. دا یو کوچنی مثال درته وایم د غیر مسلکي کار، د عجولانه کار. هلته یې په پیسې ضایع کړې، هغه کار به بېرته له سره کېږي. او دغه کار په جمهوریت کې چې کوم انجینر کاوه، هغه سره زه وغږېدم، هغه وویل چې په دې کې دا رقم باریکیانې دي او دا باریکیانې دوی په نظر کې نه دي نیولي او دا کار به ټول بېرته له سره کېږي. سره له دې چې دومره کار هم نه ده، خو چې دا هغه به له سره کېږي. څه دي؟ هر ملا ځان ته کنسټرکشن کمپنۍ جوړه کړې. کمپنۍ هم د ده ده، کانټراکټ هم دی ورکوي او کانټراکټ اخلي هم دی. شهابالدین ډالر دغه تېر څو وخت مخکې ډېر زیات تریاک واخیستل. دی د هغه وزیر و، د معادنو وزیر و او تریاک یې واخیستل. خپله یې د معادنو کمپنیانې جوړې کړي او له پاکستانیانو سره یې جوینټ وینچرونه کوي، له پاکستانیانو سره یې پارټنرشیپونه بنا کړي او پاکستانیانو بیا له چینایانو سره دغه د چینایي کمپنیو په نامه چې افغانستان ته راځي، دا یوه داسې معتبره چینایي کمپنۍ لا نه ده. دا اکثره چې دي داسې کمپنیان لکه د تیلو قرارداد چې دوی ورسره کړی په شمال کې، د دغې کمپنۍ په ټوله سوشل میډیا باندې یو پروفایل، په ټوله آنلاین یو پروفایل نشته. یعنې یو داسې کمپنۍ چې د 200 میلیونو ډالرو قرارداد اخلي او په یو ویب سایټ نه لري. دلته په هغه کې په کاناډا او په اروپا کې زه دلته یو نایي ته ورځم، ویښتان سپې جوړوم، ویب سایټ لري، په خدای نایي ده ویب سایټ لري، ویب سایټ باندې به بوکینګ ورته کوي. ورور چې نایي ویب سایټ لري په دې غرب کې، او یو غاټه کمپنۍ د 200 میلیونو ډالرو قراردادونه اخلي، ویب سایټ نه لري. په دغسې خلکو سره او څه دي؟ دغو له پاکستانیانو سره جوینټ وینچرز کړي دي. اکثره دا چینایي کمپنۍ دینه بې ذاته دا ټولې پاکستاني کمپنۍ دي. یو مشکل دا ده پاکستانیانو یوازې د پاکستان له ادرسه لاس نه ده رب کې اچولی، د قطر د حکومت له ادرسه. دا څه خلک چې دي هوایي ډګر ته افغانستان ته د قطریانو په نامه راغلل په هغه اول کې ټول پاکستانیان دي. دا کوم خلکو چې د هوایي ډګر د انفراسټرکچر دوی ته فعال کړ، جوړ یې کړ، دا ټول په خدای پاکستانیان دي.
په خپله د قطر په حکومت کې خو په فوج کې هم ډېر زیات پاکستانیان دي او اکثره په پاکستان کې چې تقاعد کېږي د عیسی خلک هغه اکثره ځي دغه ته. دا شیخ تمیم چې ورته وایي، شیخ تمیم او شیخ علي، دا د قطر هغه د شیخ هغه د افغانستان په چارو کې استازي، دا د قطر په روسۍ ټوله مدیریت کوله. دا شیخ تمیم خو قطرای ده، شیخ علي بیا دغه پاکستانی ده او له هغه دغه سره پاکستانی ده د قطري سره کار کوي. دغه شیخ علي په خپله د عیسی پخوانی متقاعد جنرال ده، یعنی د قطر له ادرس هم دوی در باندې راکته کېږي، د امریکې له ادرس هم دوی در باندې راکته کېږي. برټانیې ته تللي پاکستانیان د برټانیې د ملایانو په نامه باندې راخته وتي وو. څه دي د برټانیا علما راځي افغانستان ته، ټول رموني پاکستانیانو، یعنی له هر ادرس. او دا پاکستانیان دغه رقم د افغانستان لپاره په هر ځای کې په کمین کې دي. دا جمهوریت کې موږ له دې ستونزې سره لاس و ګرېوان وو. یو وخت د ننګرهار د کانال لپاره 25 میلیونه ډالره د موږ ورک وو، وګرځېدو پسې وګرځېدو زراعت وزارت. بالاخره تاسو پوهېږئ خبره چېرته بنده وه، دا پیسې چیرې ورکې وې؟ په آسیایي پراخیایي بانک کې، په ایشین ډیولپمنټ بینک کې، په هیډ کوارټر کې یو پاکستانی ارمونی و. هلته ناسته تر میز لاندې وروره که اسناد دغه کړي دي، لاندې غورځولي دي، پیسې په یو رقم قید کړي. پوره 8 کاله یې د افغانستان پیسې، یعنې د پاکستاني چې دومره له وسه کېدل چې په یو نړیوال بانک کې د افغانستان پیسې تر میز لاندې تخته کړي، هغه کار یې هلته کړی دی. په ملګرو ملتونو کې دغه کار کوي، په ټوله دنیا کې په کمین کې درته ناست دي. هغوی خو چې دښمني کوي بیا دغه رقم په ښه دښمني کوي. له جومات هم د تا په مقابل کې کار اخلي، له بانک هم د تا په مقابل کې کار اخلي، له امنیتي ارګانونو هم د تا په مقابل کې کار اخلي. په دې غرب کې په هر کمین کې درته ناست دي. دا اوس پرون ما دلته ولید یو ګلخان دی، په جرمني کې اوسېږي او لیکلي دي په خپل پاڼه باندې لیکلي دي چې دغه ده لیکلي دي چې پلاره او موره ما وبښئ، جهاد په اسلام کې فرض ده، زه مجبور یم چې دا کار وکړم او ما ته بښنه وکړئ. ویډیو یې کړې ده. نو هغه ویډیو ما په جرمني کې کوم 15 کسانو ته ولېږلم. همدغه د سپي زوی کوم غول ونه خوري بیا به وروره په افغانانو ته مشکل جوړي. او دا خو د هغه هغه مې چې وکتل، له ملګرو مې پوښتنه وکړه، وایي دا د کور مې ده، دا بیخي هغه ده ګلخانان دې له دې ځایه تللي دي په هغه باندې. په د افغانستان پاسپورټ 10 میلیونه ټوکه تذکرې ویشل سوي. تاسو په دې باندې خبر یاست؟ 10 میلیونه ټوکه تذکرې په افغانستان کې ویشل سوي. چا ته ویشل سوي؟ نیم پاکستان د افغانستان تذکرې او د افغانستان پاسپورټونه اخیستي. اوس به په ټوله دنیا کې ترهګري کوي او پل به چا پسې راځي؟ په ما او تا پسې. زور به تر چا وځي؟ تر ما او تا، ما او تا تر اولادونو. زما او ستا اولادونو به چاته د وطن نوم نه شي ور د افغانستان او پاکستان. او داسې وخت به راځي چې بیا به ته خپله ترهګري کوې. صحیح ده، یوه مرحله به پاکستانیان ستا په نامه ترهګري وکړي، لیکن هلته یې تخم در پکې کرلی ده، سیسټم یې در پکې نصب کړی ده. یو څو کاله وروسته یې ګوره چې په افغانستان کې د ترهګرۍ دغه تخم چې دا اوس کرل کېږي، چې دا څه رقم ګلان درته کوي، څه رقم حاصلات درته کوي. یو څو کاله وروسته به وګوري. اصلا خو خلک فکر کوي چې ولا د ملایانو اول وختونه دي سم به سي، جوړ به سي. لیکن زه د خدای په ذات قسم درته خورم چې دوی اصلي ګزک په تاسې وروسته وګورئ. په اولو وختو کې خو ایله دوی د ترهګرۍ، د افراطیت، د لیونتوب، د جنون تخم درته وکاره. اصلي کیسه به یې وروسته ګورئ. دا د پټي سر ده، پټی وروسته زورور ده. او به خلکو ته دا خبرې کوه، هغه ورته ښکارېږي. خلکو ته یو ډول فکر کوي چې موږ له لاسه چوکۍ وتلي دي. چوکۍ غم په دې خاطر هم نه ده، نشته. زه د ځینې ملګري چې مې له نږدې پېژنې، زه قسم درته خورم د جمهوریت په چوکۍ باندې زه په نهایي زیاتو مالي محدودیتونو کې وم. یعنې دومره مشکل چې ما د جمهوریت کې د دندې په وخت درلود له مالي لحاظه، چې له جمهوریته راووتم زه ایله په ژوند پوه شوم. ته باور په خدای وکړئ، په امریکا کې ما بیمه نه درلوده. دا خبره خلکو ته رشخند ښکاره شي. 4 اولادونه مې وو، په امریکا کې مې هیلث انشورنس نه درلود. پوره 1.5 کال د دولت مامور هیلث انشورنس نه درلود په امریکا کې. ځکه هلته هم سیسټم ښه خپار سره ته و، مشکلاتو ته به نه ځو. زما هدف دا دی چې موږ خپلو چوکیو پسې والله بلک خفه یو. وطن لاړ، برباد سوی، برباد. خپل هویت مو خوا بدېږي، د خپلو اولادونو په هویت مو زړه. دا به ډېر زور غواړي یاره چې اولاد دې
چاته ونه ویلی چې زه په کوم ځای پورې تعلق لرم د کوم ځای یم له شرمه په دې خاطر چې سر یې ټیټي سر ټیټی ډېر لوی مشکل دی او سر ټیټ یې کړو داسې یې سر ټیټ کړو داسې یې سر ټیټ کړو والله بله که افغانان چاته ویلی شي چې موږ افغانان یو په دا ټوله او موږ چې شته ناست یو پهلوان زنده خوش است جنګ مه کوئ جنګ ډېر بد شی ده داسې ښه امن یې راوستی ده وروره د هر شي یو حد وي صحیح ده چې هر شی یو قیمت لري اوس دا تسبیح ښه شی دی که دوغره ښه شی خو نه دی زه په دې باندې 1,000 روپۍ ورکړم 1,000 روپو شی خو نه دی خو د 500 روپو لپاره ښې دي دغه د امن دی دغه د هر شی چې بولي د طالبانو دا نعمتونه یي ښه به یي لیکن په دې قیمت خو نه ارزي چې 15,000 کاله تاریخ دې هم پکې وغول شو هویت دې هم پکې ولاړ علم دې هم پکې ولاړ د هېواد بنسټونه دې هم پکې ولاړو 10% 20% نفوس دې هم پکې ووت له ملکه هر شی دې پکې ولاړو بس هغه د ورته کښېنه همدغه شي ته هم تشویقوي چې په هېڅ باندې قانع سو یعنې ټوله هڅه دا ده چې افغانانو ته دا وښیي داسې دا ور تلقین کړي چې تاسې سب هیومن یاستئ تاسې تر انسان یوه درجه ټیټ یاست انسانان یاست خو یوه درجه ټیټ یاستئ تر انسانانو عمران خان وایي په دنیا کې خدای پاک یو انسانان پیدا کړي دي یو پټانان پیدا کړي د دغې خبرو د پاکستان د دغو نریټیف باندې که مو سر خلاص سو بیا ټول مشکل حل کېږي د دغه شي په ریښو باندې که مو سر خلاص سو بیا ټول مشکل حل کېږي چې ولې موږ ته پاکستانیان هر وخت د سب هیومن یا تر انسان د بدل شي خطاب کوي ولې افغان شعر ہے شعر دې ته هم پام ده چې زمری را چې جوړ کړو دې ته هم نه ده پام چې حیوان یې را جوړ کړو یعنې هغه د حیوان اړخ ته مو نه ده پام چې هلته خو یې له انسانیته ایستلی پیری یې دې ته هم خو دې ته خوشحاله وي چې افغان چې ده دغه او دا پاکستانیان تر دوی مخکې مغولو دا کار کوو خورشید جهان افغانان چې دي وایي دا د افغانال مسیحان دي افغانان چې وایي دی و د سلیمان علیه السلام په لښکر کې یو دیب و دیب دا وایي د هغه اولاده موږ دې ته خوشحاله یو چې د دیب اولاده کړي یو دې ته هم نه د پام چې هلته له انسانیته ایستلي هو له انسانیته ایستلی او ته پوهېږې چې انسانیت له لاسه ورکول په انساني ټولنه کې څه معنا لري انسانیت له لاسه ورکول دا معنا لري چې بیا به یو ډېر ټیټ انسانان ستا د وژلو ستا د ربړولو ستا د رټلو صلاحیت لري ځکه خو ته خو به انسان نه یې که نه دغه انساني کرامت خو د انسان لپاره ده نو ته خو به بیا انسان نه یې که نه ته خو به د دیو اولاده یې د افغانا اولاده به یې د سلیمان علیه السلام د دیو ته به انسان نه یې دغه شي ته دې برابروي تر انسان ټیټې درجې ته دې راټیټوي او همدغه کار در سره روان ده اوس له افغانانو سره همدا روان ده ټول انسانان د یو شي مستحق دي افغانان یې نه دي وایي افغانان د ډیموکراسي لپاره نه دي جوړ ولې نه دي جوړ د خلیزات ښځې مقاله لیکلې او لیکلي دي چې افغانان صرف ډیموکراسي نه غواړي او دوی د ډیموکراسي لپاره نه دي جوړ زموږ د افغانستان سپیو همدا شی ورسره بدرګه دغه ډیوه پتنګ دغې همدا شی بدرګه کوه د افغانستان خلک خو ډیموکراسي ته نه دي جوړ ولې ډیموکراسي څه شته وایي خو ډیموکراسي دا معنا لري چې یو سړی دی د انتخاب حق ولري ولې افغانان د انتخاب حق باید ونه لري موږ تر چا کم یو ولې نوره دنیا په خپل برخلیک کې خبره کول غواړي افغانان یې ولې نه غواړي نور انسانان فردي ازادي غواړي فردي درناوی غواړي افغانان یې ولې ونه غواړي نور انسانان د مساوات حق غواړي افغانان یې ولې ونه غواړي ښه یعنې موږ تر نورو خلکو ډېر د دې شیانو مستحق یو په افغانانو کې د مساوات حق تر نورو خلکو باور وکړئ لوړ ده ټیټ نه ده په افغانانو کې د اکویټي سنس د مساوات حس دا تر نورو انسانانو لوړ ده موږ تاسې په تربورګلوۍ کې څه شی لیدلی دی خو دا خو د مساوات حس مو ډېر قوي دی نه غواړو تر چا کم حساب سو ځکه له تربور سره ځان کشو چې تربور هم یو جریب کلا واچوي موږ یو نیم جریب پسې ورته اچوو ولې ځکه په موږ کې دا حس ډېر قوي ده موږ په دې سیمه کې هېچا شورایي سیسټم نه درلود افغانانو جرګه درلوده عربو کې استبداد حاکم و په هندیانو کې کلاس سیسټم حاکم و استبداد کې حاکم و په پرژنزو بخارایانو کې د خانانو حکومت و بخارا ټوله په خانانو تقسیم و یوازیني خلک چې په دا ټول ریجن کې د خپلو فیصلو لپاره کولیکټیو میکانیزم درلود یعنی یو ځایي فیصلې کولې هغه افغانانو د جرګې او د مرکې له لارې به یو ځایي فیصلې کولې دا ډېر پرمختللی انساني حالت و یعنی نور انسانان لا د ډیموکراسي په کیسه کې هم نه وو په ډیموکراسي نه پوهېدل موږ عملا ډیموکراتیکه لاره چاره د جرګې عملي کوله
موږ تر هر چا ډېر د ډیموکراسۍ مستحق هم یو، ورته جوړ هم یو. په موږ کې دا خبره له اصله متل ده وایي په خدای او په خبرو کې هر څوک حق لري. دا متل ته ماته په بل قوم کې راوښیه چې د خدای او خبره یې سره مساوي کړي. بیا موږ ته خلک وایي تاسې د بیان د ازادۍ مستحق نه یاست. په کوم قوم کې دومره ښځینه رهبرانې موجود دي لکه په موږ کې؟ تاسې ورسئ تاریخ م راواړوئ له اول تر اخره پورې پښتنه ښځه یعنې څه؟ پښتنه ښځه یعنې لیډره، پښتنه ښځه یعنې د سولې مخکښه. لیکن دغه ځای ته یې راوستي وایي دا خلک چې دي ښځو دښمنان دي، د نازو انا د بیبي نیکبختې. په هر صورت هدف مې دا دی ورور، تقریبا لږ اوږد کړو، زه هم ډېر وخت وغږېدم. د یو ملګري ختم ده، هلته ورتګ غواړي، ماښام لمونځ هم رابر شو. نو دوستان به یوه خبره کوي، حتما ما لږ ډېرې اوږدې وکړې. نو که له جمالي صاحب شروع را وکړو، دغسې به رفیق صاحب ته راسو، ملګري ته، او ذکریا صاحب ته به راسو، اندړ بابا که څه ویل، او بیا به خیره څوکه دا کیسه راټوله کړو. کوم ملګري چې زه یوه خبره کوم، د نورو ملګرو ته دا کوم چې انتظار پاته شول، انشاءالله زه داسې یو ترتیب نیسم چې ملګري په نوبت راوخېږو او ټول ملګري وغږېږي، او ملګري دې بیا خفه کېږي هم نه، هغه ملګري چې بیا بېرته کته کېږي. ځکه ځینې دوستان خو موږ خپله داسې یو چې هر چېرته ولاړ شو بس زړه مې چې هلته پسې ناست واوسو. خو کله کله یو پلاټفارم دې ته باید سړی جوړ کړي. زه حتی دې ته هم حاضر یم چې دا لایف بل څوک وچلوي او زه پکې مېلمه شم، دا مشکل نه لرم. خو دا چوکاټ داسې جوړ کړو چې لږ مشارکتي شي، خلک بحث کې برخه واخیستلی شي، او ځینې خلک پوښتنې لږې د پوښتنې لپاره راپورته شي. نو په هر صورت ډنګر شوی خو یم ورور، ډنګرېدم به نو ولې نه سړیه. داسې بچۍ مې له لاسه ورکړه، نابغه بچۍ وه، یعنې په 11 کلنه 12 کلنه نجلۍ، یوه ژبه فرانسوي ژبه یې ټوله په خپله د سرطان د علاج په دوران کې زده کړې وه. تقریبا 960 سټریکه د ډوولینګو، یعنې فرانسوي ژبه یې مطلقه په خپله له ځان سره بغیر له استاده بغیر له کتابه زده کړې وه. نو هغسې بچۍ مې له لاسه ورکړه، او بیا مې ښه ډېر وخت په شفاخانو کې تېر کړو. او بل دا ده چې خو به وروره موږ دومره وډه ځور کړو. نو په هر صورت جمالي صاحب مهرباني وکړئ، له پاسه به دغسې تېرار شو. مننه قرار صاحب، اوږدې خبرې دې وکړې، کور دې ودان خوشحاله اوسېږې. د تا د خبرو په تایید 3 مثاله ورکوم. اول خو د افغانستان د پوهنتونونو له ادرسه د سند په حساب چې ته وغږېدې چې اعتبار یې له لاسه ورکړی، داسې ما پوهنتون د جمهوریت 3 کاله پوهنتون ما جمهوریت کې ویلی و، او دا وروستۍ 6 میاشتې پوهنتون ما په امارت کې وویلې. سند هم زه د امارت په حکومت کې لرم، خو البته نوم یې د جمهوریت ده. د سند نوم د جمهوریت هغه پخوانی نوم یې و، د ترانسکریپټ یادوم، د پوهنتون د ترانسکریپټ دی سند نوم چې د افغانستان اسلامي جمهوریت. نو زیان یې دا و، زه اوس په امریکا کې یم، ما دلته په کیلیفورنیا کې د سټیټ یونیورسټۍ لپاره هغه وکړه، ثبت نام کاوه. نو د کریډټ له ادرسه په ترانسکریپټ کې د افغانستان سند د پوهنتون له ادرسه دومره اعتبار بایللی، د باور وکړه چې 2 کاله یې بېرته ما ته وویلې چې ته باید نور درس ووایې او د بیچلر ډیګري د ماسټري لپاره تر څو آماده سي. وجه یې دا وه، دا د تا د سندونو خبره وکړله چې دغسې سندونه شایع سوي دي په اوسني ادرس کې، چې ګواکې د مدرسې په سند باندې د پوهنتون ترانسکریپټ ورکوي فارغینو ته یا مولوي صاحبانو ته. د دې شي تاوان به په آینده کې دا وي، لکه اوس ما ته په بیچلر ډیګري کې بېرته د بنیاد لپاره چې زه د امریکا د ماسټري لپاره ځان آماده کوم د انجینري په بخش کې، سیول انجینیرینګ ما کړی. نو باید زه 2 کاله بېرته د بیچلر په ډیګري کې خواري وکړم، او بیا 2 کاله وروسته د ماسټري لپاره 2 کاله نوره دوره ووایم. دا لکه مکمل د بیچلر ډیګري چې په تا باندې له سره وایي. یو مثال، یو زیان دغه ده. او په دې بخش کې که بیا بېرته ته د انټرنیشنل جاب لپاره اپلای کوې، بیا د انټرنیشنل جاب لپاره د افغانستان په اوسنیو سندونو باندې چې هغه په دغه حکومت کې فارغېږي یا څوک فارغ شوي دي، دومره زیان یې ورسولی، د باور وکړه څوک یې نه مني د انټرنیشنل جاب لپاره، او حتی شارټ لیست کوي دي هم نه د وظیفې له ادرسه. دا خو یو زیان یا تاوان ده. د پاسپورټونو د تذکیرو له ادرسه تا خبره وکړله چې د تذکیرو له ادرسه موږ دومره زیان لیدلی. د څه وخت مخکې د ما یو ملګری د خوست ولایت سره تعلق ساتي، په دوبۍ کې د متحده عرب امارات پاسپورټ لري، د هغه نېشنلټي لري. هند ته د ډاکټر لپاره ته پاسپورټ هم د متحده عرب اماراتو په د اوسني حکومت کې ممبۍ ته تللی و، له ممبۍ نه یې بېرته را واپس کړ.
ما ورته ویل تا خو د متحده عرب امارات پاسپورټ خو د افغانستان پاسپورټ خو نه ده ولې دوی ویلې چې په متحده عرب امارات پاسپورټ کې د ما نېشنلټي لاندې افغان لیکلی ده په بیک ګراوند کې په یغه وجه یې زه را واپس کړم چې زه افغان وم هند خپل دښمن په دومره صحیح معنا پیژندلی ده چې افغان د افغانستان له ادرسه د اوسني حکومت کې که حتی له امریکا نه د امریکا په پاسپورټ یا له کاناډا نه د کاناډا په پاسپورټ یا له متحده عرب امارات نه د هغو په پاسپورټ باندې هند ته ځي خو په نیشنلټي کې چې افغان لیکلی بیرته به راواپس کېږي او که چیرې په نیشنلټي کې افغان نه لیکلی پیدایش د هغه وطن هغه خلک بیا هند ته تللی شي یعنی دومره هند خپل دښمن پیژندلی ده په دې ویریږي چې د افغانستان له ادرسه ماته د پاکستان څوک را داخل نشي او دلته کوم ورانی ونه کړي دا یو بل مثال ده دریم مثال یې دا ده څه وخت مخکې زه په جرمني کې په فرانکفورت میدان هوایي کې راتلم افغاني لباس مې په تن و د خپل باور وکړه دا نظام هم دومره وي دغه لباس یې دومره را شرمولی دی زموږ د افغانانو د خپل لباس د واسکټ او دغه خپل افغاني لباس دا په زراو خلک تېرېدل داسې د ما افغاني لباس په تل نه و باور وکړه زه یې وګرځولم هغه یې شک را باندې وکړه استخباراتو وایي ته راسه دلته بیا پوښتنې او ګرواګنې له کوم ځای رالې څرنګه راغلې چیرې ځې د امریکا ته تلم له فرانکفورټس کې نو په دغه یو لباس باندې حتی ماته په میدان کې زیان ورسېد باور وکړه له بیګ نه مې بیرته هغه پین شرټ و هغه راواخیستل ولاړم هغه لباس مې بیرته په هغه میدان هوایي کې هغه کوم چې بیا مخکې بیا له سوالو لاندې راځي په نورو میدانونو کې دا نه ده ښه نو راځه هغه پښتانه متل کوي وایي وزلي وروره پرې ایښې ګومل ښه ده نو دغه له دې لباس نه چې نور ځای بیرته بیا په پوښتنو کې راځي یا په دروېږنو کې راځي له دې دا بهتره ده چې زه د خپل لباس بدل کړم او هغه غربي لباس وکړم د دې ډېر لوی زیان ده له ادرسه او دا که اوس دوی ته دا مثالونه پیش کوي دوی وایي دا خو ته منفیات وایي دا خو مخکې ما له تا سره په لایف کې یو څه وخت ومه چې سالمه نیوکه د اصلاح په معنا ده که په نظامونو باندې سالمه نیوکه ونیسي هغلته اصلاح نسي راتللی دغه یو تصحیح کوم دوی موږ اصلاح کوونه موږ په دې باور لرو چې پاکستانیانو لاسپوڅي اداره ده د هغوی اداره ده نو دې اصلاح چې ده د موږ تاوان ده څومره خرابي څومره تباه کېږي دا خلک بالکل موږ له دې ادرس ډېر هغه رحمان بابا وایي علت درومي له انسان عادت نه ځي خدای دې نه که څوک په بد عادت اخته نو دغه بد عادت چې یو وار څوک واخلي یا یې خپل کړي یا یې رنګ واخلي هغه پښتانه متل کوي وایي غر که په غره ورغی ویې منس کې ورغلی خو که دا چا وویل چې فلاني سړي او فلانی عادت پرېښودي ما یې منه معنا عادتونه نه پرېښودل کېږي نو دا بد عادتونه چې یو وار خپل سي هغه دوی ځان ته هغه کالب دغسې جوړ کړی ځان یې ورته تراشلی له هغه نه بیا د اصلاح طرف ته راتګ ډېره مشکله خبره ده خو د عذر یو سوال کوو چې یو څه اصلاح دې راسي چې په بهر کې تر څو پورې موږ نور تر دغه زیات نه یو بدنام لکه ته څرنګه چې تا وویلې چې اوس چې دغه کالب ته برابرۍ چې په دنیا کې ته هیومن به یې مګر سب هیومن به یې په لاندې کټګورۍ کې به یې د انسان په سترګه به نه درته کتل کېږي نو داسې یو عمل دې وکړل سي چې افغان ته په نوره نړۍ کې د انسان په سترګه وکتل سي نه د حیوان په سترګه مننه کور مو ودار دي تاسې وخت مې ونیو خوشحاله اوسېږي الله تعالی هم خوشحاله لره قرار صاحب په بخښنې سره زه یو پوښتنه لرم خو پوښتنې نه مخکې اول به دا ووایم چې الله پاک دې ستا لورکۍ وبخي او تا ته د خدای پاک زړه صبر درکړي سره د ستا محترمې کورنۍ زه د څارم د فیسبوک خو د 10-12 کاله کېږي څارو دي خو دلته کله کله راځو نو قرار صاحب تا وختي اوس خبره وکړه چې د دوی اصلاح زموږ په توان ده نو قرار صاحب که لږ داسې خپل نظر ورکړي چې اخري د اصلاح لاره څه ده چې د دوی اصلاح انتقاد موږ په توان ده اصلاح کېږي خو دوی نه اخر د لارې حل به څه شی وي اصلاح د افرادو اسلامي هدف نه ده کوم چې افراد دي ځام یاد کړه په بخښنې سره قرار صاحب دغه د دوی حاکمیت چې ده داسې که ته غواړې چې دوی حاکمیت په پرفیکټ شکل په افغانستان وسي دا معنا لري چې موږ غواړو چې د پاکستان اهداف دي په افغانستان کې په پرفیکټ شکل عملي سي او مسله په دې کې ده چې د افغانستان او د پاکستان ګټې سره په ټکر کې دي که داسې وایي چې یو ډول ورسره همغاړي کېدی امکان دی درلودی چې د غلامي مو هم په یو شکل منلی وای پنجاب مو مشر ورور کړی وای لکه دا د ګلخانان چې وایي چې پنجاب زموږ مشر ورور ده مو به مشر ورور کړی وروره ګزاره به مو ورسره روانه وای مسله دا ده چې که زموږ اوبه دي موږ یې استعمالوو پنجاب ته تاوان ده که یې پنجاب استعمالوي موږ ته تاوان ده که زموږ ځمکه ده که یې موږ راخپلوو پنجاب له منځه ځي که یې پنجاب له ځان سره ساتي موږ نیمګړي یو او د موږ به هر وخت هر څه له دغه لارې تهدیدي هر شی د موږ موقعیت ته یا به پاکستان
سنټرل موقعیت لري یا به افغانستان لري، دواړه یې نشي درلودی. یا به د اسیا د ساوت او د سنټرل ایشیا د کنیکټ کولو هب افغانستاني یا به پاکستاني، دواړه نشي کېدی. دا اوس یې دا د واخان کیسه را شروع کړې ده. دوی کوشش کوي چې سنټرل ایشیا ته که مستقیم لار پیدا کړي نو بیا به د افغانستان موقعیت بې معنا سي، مطلق به بې معنا سي دغه شي لپاره. نو په هر شي باندې د موږ او د دوی سره رقابت ده. یو ډول یو بل تعبیر دې مسلې دا ده، موږ یو بل ته اگزیسټنشل تھریټ یو، یعنی تهدیدونه هم رقم دي. یو داسې تهدید ده چې ما ته مثلا یو شی ده کېدای شي خوږ مې کې غومبسه ده ومې چیچي، دا خو زما وجود ته تهدید نه ده، خو چیچل دی وبه مې چې درد به راکړي. یو لټکه ده، هغه که دې وچیچي وژنې دي، نو دغه بیا تا ته اگزیسټنشل تھریټ ده، یعنی تا ته وجودي خطر متوجه کوي. د موږ او د پاکستان دښمني سیده ده، یو بل ته موږ وجودي تهدید متوجه کړی دی او متوجه دی. که چېرته موږ د دوی په واک کې پاته کېږو، یوازې موږ نه دا ګل خانان یې ښه نمونه ده، دغه د په وطن هم ورشریک دي، خدمات هم پاکستان ته بیخي ډېر کړي دي، کشمیر یې ورته آزاد کو، افغانستان یې ورته آزاد کو. تر پنجابي باور په خدای وکړه ډېر مخلص هم دي پنجاب ته، لیکن آیا د دوی په ناموس یې صرفه کړې؟ آیا د دوی په منابعو صرفه کړې ده؟ آیا د دوی په روزي او رزق یې صرفه کړې؟ آیا د دوی په عزت یې صرفه کړې؟ آیا د دوی په تاریخ یې صرفه کړې؟ په هر اعتبار یې سپکوي. په پی ټي وي کې د احمدشاه بابا د ډاکووالې ډرامه جوړه کړه، وایي احمدشاه بابا ډاکو ده. یعنې اوس 40 میلیونه لمسیان خو یې هلته در سره پاته دي، د دغو په خاطر به یې ډاکو نه معرفي کولی. خبره دا ده وروره، بخي دي نه، عفو نه درته کوي، لکه دا دوی چې وایي چې عفو هم درته کړې ده، والله بالله که دې وبخي. پنجاب دې تر هغه وخته نه بخي مګر تر ده تور سوې، تر ده د ډنګر لینګي وو، تر ده بې عقل سوې، تر ده زیات هغه دغه سوې د دوی هغه غوږیالی مږیالی چې غږو ته چې هغه شی. په هغه وخت کې دې امکان لري چې یو اندازه د سکیورټي احساس وکړي او له تا لاس واخلي، که نه بغیر له دې نه به دوی تر ابدالابده یې تا د خرابولو هڅه کوي. نو خبره دا ده ورور، ته د پنجاب لاسپوڅي اداره په افغانستان کې منل د ډېر لوی رسک دی، ډېر لوی تهدید دی چې موږ یې اخلو په غاړه، او دا رسک باید موږ وانخلو. رسکونه چې دي ستراتیژي لري. رسک اخیستل په هر شي کې منیجمنت په تاسې لوستی یا حتما به لوستی. ته د یو اندازه رسک اخیستلو حق لرې، خو د داسې رسک چې هغه تا ته وجودي تهدید لري، دغه رسک اخیستلو خطر نه لري، حق نه لري. پاکستانیانو تر واک لاندې، د پاکستان د نوکرانو تر واک لاندې اوسېدل دا ډېر لوی رسک دی، او دا رسک موږ باید وانخلو. په ملي ژوندانه کې دا کار باید ونه کړو. پاتې سو د افرادو د اصلاح خبره چې ده، هغې ته باید کار وکړو یو، او انتظار وکړو حالات بدلیږي، د سیمې حالات بدلیږي، او موږ تاسې باید افغانستان څخه دغه خفصه وشړو. دا چې د افغانستان خلکو ته دا شی په وس کې ده که نه ده، زه نه پوهېږم. یو شی چې زما په وس کې نه ده، اوس مثلا زه د سرطان عملیاتو ته ضرورت لرم، او که عملیات ونه کړم مړ کېږم، خو زه یې نسم کولی، پیسې نشته راسره، تیاتر نشته راسره، ډاکټر نشته راسره. نو دغه زه نسم کولی، دا معنا نه لري چې عملیاتو ته ضرورت نشته. دا چې موږ یې نسو کولی، خپل ازادي نسو اخیستی، له دې بلا ځان نسو خلاصولی، دا معنا نه لري چې له دې بلا خلاصون ته ضرورت نشته. داسې په هر رقم کېږي. افغانان باید په دې پوه شي، باید مېلمانه راغلل، نو افغانان باید په دې پوه شي چې له دغه بلا باید ځان خلاص کړي. بښنه غواړم، زما ته یو مېلمه را روان، رفیق صاحب تاسې به خبره وکړئ، عدل بابا او عبید ورور ته، او بیا راسو. سره د یاران آسان او خدای په امان په بل وخو دی، خدای هم په عزت سره ذکریا ورور کور مودان خوشاله اوسئ، الله خوشاله اوسئ. رفیق ملګری صاحب مهرباني وکړئ تاسې خپله خبره. قرار صاحب اواز رانغی مالک مننه قرار صاحب، تاسو تللی شئ، بله شپه وشو. ولا که دغه رقم خو ما ته خوند نه راکوي، تاسې منتظر نه موږ هغه څه اندازه د خپل سوال ځواب اخیستی دی ستاسو خبرو له امله، بیا هم ډېره زیاته مننه. اندړ بابا او عبید ورور. بس قرار صاحب خیر باشه، نړۍ مننه. خالي دغه یو شی قرار صاحب چې دغه بله ورځ دغه خلک شراجي سوال دې کوي، نور دې کته کېږي، ځکه بیخي ډېر ملګري ناست و ملګري خفه نه شي، د هغوی حق ونه خوړل شي. بل دا ده چې بعضې ملګري موږ ټول ملګري موږ غوندې لفاظ او په اصطلاح غږېدونکي نه یي،
خو دا معنا نه لري چې له هغوی سره معلومات نشته یا مهمې خبرې نشته. کیدای شي یو سړی ډېر خاموشه وي، هېچا ورته پام نه وي، خو ډېر مهم معلومات ورسره وي، ډېر مهم تحلیل ورسره وي. نو هغو ته باید داسې موږ نفر راټولولی شو، بل یې نشي راټولولی، بل اکاونټ ډېر فالوورز نه لري، بل سړی ډېر پېژني نه، نو هغوی ته باید وخت ورکړو شي، ملګرو ته باید فرصت په لاس ورسي. نو په هر صورت خدای دې وکړي زما له ژبې له الفاظو خوږ سوي نه یاستئ. زه کله کله لږ توند غږېږم او د نور موضوعاتو باندې زر مه راته غوسه کېږي. کله زه درته وایم چې دغه امارت دې اصلاح وړ نه ده، دا خلک باید وشړل شي. کله درته وایم چې جنګ مه ردوئ، که یې کوئ نه هم ردوئ یې هم مه. کله دې ته ورته خبرې کوم، ځینې وخت ملګري یو ډول داسې احساس کوي لکه زه چې ډېر توند ځمه. نو قضاوت مه راباندې کوئ، منئ یې مه. زه نه درته وایم چې بس ما خبره وروستۍ خبره ده و یې منئ، واضح خبره ده چې موږ په هغه حق کې نه یو، حد کې نه یو، خو قضاوت تر یو وخته تر څو پورې چې دا مسایل معلومیږي قضاوت مه راباندې کوئ. ډېرې خبرې دي. زه خپله په یو شي کې یو کریډټ ځان ته ورکوم چې که هر څومره ضعیف روان و که ګډوډ روان و، خو چې څه مو ویلي همغه رقم شوي دي. یعنې دا د پروډکشن قوت په ما کې شخصا نه ده، دا موږ په فکر کې دا قوت موجود ده. یعنې موږ تاسې فکر دا قوت لري چې حالات ورباندې پریډکټ کړو، وړاندوینه د راتلونکي پرې باندې وکړو. نو په هغه بنیاد کله کله موږ نو په هغه فکر مو باور دی چې دا څه وایو، په هغه شي مو باور دی چې په ښه خبره کوو. په هر صورت نو نور ډېر زیاته مننه. سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک. مننه قرار صاحب، ښه شپه، خدای پاک. قرار صاحب ښه شپه ولرئ او ستا چې څه خبرې وکړلې بس زموږ د زړه خبرې دې وکړې، خو یو هیله افغانانو نه کوو چې د ایرا منډۍ نوم را پورې ونه تړل شي. دا جنکۍ چې پاکستان ته لیږل کېږي زده کړو لپاره همدغه ته یې چل جوړ کړی دی، اوس سبا به هلته ټوله قصه روانه وي. نو دې نه چې ونه لیږل شي او خپلې لورګانې ونه لیږي دا په ښه وي. والله بالله پرون یو ملګري راته وویل، وطن پرست ملګری دی، په اسلام آباد کې دی، ډاکټر دی، کیسه یې راته وکړه. نور یې راته وویل وایي زه داسې په واضحو الفاظو ځکه نه شم غږېدای چې افغانیت ته او دا خبره موږ ته وایي ولاک کېږي. وایي دومره درته وایم چې دلته باید افغان انجلۍ راونه لېږل شي، ځکه خلک چې دي له موږ سره وکړایي مشکل لري. داسې نه ده چې یوازې د عیاشي په خاطر به زموږ بېعزتي وکړي. هغه خلک د موږ د بېعزتي په خاطر زموږ بېعزتي کوي. بالکل قرار صاحب. سفیر لور یې وتښتوله. دا پروسه کال چې په تاڼو کې ښځې انحصاري کړې وې، د دې هدف بېعزتي نه وه. دا په تاڼو کې چې جنسي تېري وکړه، د دې هدف شهوت نه و. زه دا په ډاډ درته وایم، د دې هدف یوازې او یوازې د افغانانو ټکول. دوی پوهېږي افغانان ذلیلېږي. خو نو بس په لوی خدای مو سپارم، خدای مو کامیاب لرم. مننه قرار صاحب. سلام.